ډېر خلک دا پوښتنه کوي چې یاره د 4 کسانو قرباني یا د حساب د 6 کسانو قرباني درسته نه ده، بلکې په قربانۍ کې چې کوم دی دا به تاک عدد وي. نو آیا د دې مسلې څه شرعي حیثیت شته دی او که نشته؟ د دې جواب دا دی چې نه، که بالفرض یو کس ځان له باندې یو قرباني کوي دا ډېره غوره ده، ځان له یو قرباني کوي دا ډېره غوره ده. خو که 2 کسان شریکېږي، 3 کسان شریکېږي، 4 کسان شریکېږي په غټ څاروي کې، 15 کسان، 6 کسان، 7 کسان تر 7 پورې شرکت کولی شي په غټ څاروي کې، لکه غوا، میخه، اوښ. په دې کې 100 کسان شرکت کولی شي، 7 کسانو پورې شرکت کولی شي. که 2 کسه شریکېږي، 3 کسه شریکېږي، 4 کسه شریکېږي، نو کیدی شي د جفت او تاک پکې خبره نشته. البته خبره پکې ده څه ده چې ځان له باندې قرباني کول داسې دي، دا ډېر غوره دي.